से हमको ذهنونه مو آرام کړي. मौला कोरोना से हमको बचा मेरे मौला परे हो ये हमसे बला. کرونا یو خطرناک ویروس دی. کوم علاج یې تر اوسه نه دی موندل سوی. موږ بغیر له وسلې له کرونا سره جنګیږو. څه وکړو چې په دې جنګ کې بریالي سو؟ لومړی دا یو حیواني ویروس دی. حیوانات نه وژني ځکه د هغوی له بدن سره عادي سوی دی. د انسانانو د بدن سره به هم همداسې عادي کیږي، خو ژر نه بلکې زیات وخت ته اړتیا سته. دا اوس هم په نړۍ کې زرګونه کسان په اخته سوي دي او بیرته جوړ سوي دي. ځینې خو یې آن په دې پوه سوي لا هم نه دي چې موږ په اخته یو، بیرته روغ رمټ سوي دي. دوهم، د دې ویروس له منځه وړلو لپاره موږ دوه ډوله وقایې او مخنیوی لرو، د اسلام له نظره او د طب له نظره. دا دواړې نسخې عملي کړي. د طب له نظره ډاکټران لګیا دي چې لاسونه په پرلپسې ډول پریولي، د ګڼې ګوڼې له ځایونو څخه لیرې سي، ماسک وکاروي، قوي غذاګانې وخوري او سپورټ وکړي. د دې ناروغۍ یو مخنیوی په معنوي او دیني نسخه سره کیدای سي. لمونځ وکړي، الله تعالی ته توبه وباسي او استغفار زیات وایاست. د اسلام او ډاکټرانو دواړې نسخې عملي کړي او بیا پر الله تعالی توکل وکړي. یوه بله خبره چې زیاته اړینه ده، کوشش وکړي د دې مرض اړوند ډاډ خپور کړي. موږ په لوی لاس خلکو ته رواني ستونزې ورپېښوو او د هغوی داخلي سیستم ورکمزوري کوو. دا وخت کې منفي خبرې مه کوئ، بلکې پر حل لارو او هدایاتو وغږیږئ. دا به هم منو چې که یو وار دا ناروغي را روږده سوه نو لویه خطره ده. تر ایران او ایټالیا به موږ بتره کړي، خو دومره وارخطایي چې بیخي ذهني تشویش او لیونتوب ځینې جوړ سي باید ونه کړو. ځینې کسان اوس تر کرونا مخکې په عصبي ګډوډي اخته سوه، رواني حالت یې کمزوري سو. په کرونا نه دی اخته، خو بدن یې ځینې لړزیږي. زموږ پر خلکو رحم وکړي، لارې ور وښایاست، ویروي یې مه او مه یې ذهني توازن ور خرابوئ. الله پاک جل جلاله دې له دې خطرناکې ناروغۍ څخه ټول مسلمانان په امن کړي. لیکنه علی الله متوکل الرحمن. مولا پرے ہو یہ ہم سے بلا میرے مولا کورونا سے ہم کو بچا میرے مولا کورونا سے ہم کو بچا میرے مولا پرے ہو یہ ہم سے بلا میرے